أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله مولانا العظيم. دغه نه مخکې الله جل جلاله د بیت الله شریف تذکره وکړه او درنګې د تحویل قبله حکم یې بیان کو. نو اوس الله جل جلاله د هغې افعالو چې د بیت الله شریف سره خاص دي د هغې ذکر کوي او د آیت کریمه شان نزول داو یو انداز سره دا بیان شوه ده چې بعضې کفار مکه د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه، مطالبه یې نه وکړه چې ته د موږ دپاره د خپل الله نه دا سوال وکړه چې دغه صفا او مروه کوم غرونه دي، غونډې دي، دا د موږ دپاره د سرې او د سپینو زارو نه جوړ کړي. نو بیا به موږ په دغې باندې خپل ضروریات پوره کوو، اسلحې او هتیار به ورباندې وخولو. نو چې موږ دغه مطالبه ومنی شي بیا به موږ ایمان ورو او د تو د نبوت په تسلیم کو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مې ته ووایي چې تاسې په دې وعده در سره ایمان و بیا خامخا تاسې روئ. بیا موږ ایمان رو. نبی علیه السلام د الله نه سوال وکړو چې یا الله که په دغې خبره باندې دوی ایمان ری نو تو دې پوره خو څه دا مشکل نه دی. دنیا یا الله د تو دې پوره هېڅ حیثیت نه لري، خو که دا ایمان وروړي یا الله دا به ډېره ښه خبره وي. جبریل امین روغو او نبی علیه السلام ته وویل چې الله پاک دغسې کوي چې د دوی دپاره د صفا او د مروه کوم غونډې دي سره او سپین زر ورته نه جوړوي، خو که د دغې باوجود هم ایمان رو نه وړل بیا به الله پاک چې کوم مخکې معذب کومونه دي، نافرمان کومونه او کوم عذاب الله ورکړه د هغې نه به هم سخت عذاب ورکوي. خو الله پاک ته علم ده چې دغه د دغې باوجود هم بیا ایمان لري. نو نبی علیه السلام د الله نه سوال وکړو چې یا الله نه خیر ده، بس دوی د ایمان اوس نه روري خو د تو د عذاب نه چې بچ شي، لحاظه دا مطالبه یې الله ما پوره کوه. که دوی ایمان نری زه به بیا هم دعوت ورکوه، نن یې نه روري سبو ته به یې روري، سبو یې نه روري دوی اولاد به یې روري. خو که د تو د عذاب شکار شول یا الله بیا خو مکمل ختم شول، نیست و نابود شول، نو یا الله دا مطالبه یې ما پوره کوه. نو الله فرمایي چې صفا او مروه دوی په دغه کې دوی د الله پاک د سره زر سپین زر نه جوړ کړي چې د الله قدرتونه دوی وویني. صفا او مروه دا خو د الله پاک د دین علامتونه دي، شعائر الله. شاعر جمع د شاعرتون د اشعار نه دي، نو په معنا د علامې سره دا خو د الله جل جلاله د دین علامتونه دي. او په دغې ځایونو کې څه شی شوي دي، د دین دپاره څومره لوی قربانۍ شوي دي. نو لہذا نوره د الله پاک د قدرت دلایل هغه کم دي چې دوی د تونه دغه دلایل د قدرت الله پاک طلب کوي. او درنګې په خانه کعبه کې دوه کسانو، یوه ښځه یو سړی و. د سړي نومه اصاف وه او د ښځې نومه نایله وه. عبادت ترغلی و، بهرحال شیطان ګمراه کړل، خانه کعبې کې اننه یې بدعملي وکړله.
الله جل جلاله هغه وخت کې عذاب ورکو، په هغه وخت کې د دوی شکلونه او کوڼي وینه جوړ شول. نو بیا خلکو د خانه کعبې نه دوی روبوسل ورچنې د هغې سره کښېږدول د عبرت دپاره چې خلک د دې نه عبرت حاصلوي چې څوک هم په دغه پاک مقام کې په دا پوک زوی کې داسې ناکاره عمل کوي، الله پاک هغې ته بیا دغه سزا ورکوي او دا به د هغې انجام وي. بیا د هغې نه بعد چې کله وخت باندې تیر شول او زمانه ډېره په تیره شوه، نو خلکو د دغې زوی نه دا چک کړل صفا او مروه دغې غونډیو ته یوړل. اصاف چې کوم بت و دا یې په صفا غونډي کښېږدو او نایله چې کوم بت و دا یې په مروه غونډي باندې کښېږدو. د خلکو ذهنونو نه دا خبره وتله چې دې درنګې بدعملي کړې وه او بیا الله پاک دغې کسانو ته دا عذاب ورکړی او د دې شکلونه دا مسخه شوي دي، بلکې خلک خو چونکې په بت پرستۍ کې مبتلا وو، د هغې وجې نه د بتونو به هغې تعظیم کوم، نو د دغې بتونو یې هم تعظیم شروع کړ. د عبرت دپاره ایښي وو، الله پاک مسخه کړي او خلکو یې تعظیم شروع کړ، عبادت یې ورته شروع کړ. زمانه جاهلیت کې دغه شای داسې شروع وه. بیا د صفا او د مروه نه هم دا لرې شوي وو. اسلام چې کله غالب شو او الله جل جلاله د هغې خلکو ته ایمان نصیب کړ، نو چونکې جاهلیت په زمانه کې خو طوافونه په بیت الله باندې هم دوی به کول، کیفیات یې بدل وو. په صفا او مروه غونډوی او په هغې کې به یې منډې هم ویلې، سعی به یې کولی چې سعی یې ورته ویشي، خو د هغې سره سره د دغې بتونو تعظیم یې کړی. نو اوس چې کله ایمان اسلام روغلال، بیا به مسلمانو کله د حج په موقع کې او یا د عمرې نه بعد سعی به یې کوله د صفا او مروه په مابین کې، نو دوی ته به داسې ګمان ورتله چې یاره دغه سعی چې ګناه نه وي، ځکه چې دغه خو د جاهلیت په زمانه کې دلته بتونو د هغې تعظیم شوه ده، نو داسې نه چې دا هم په هغې اعمالو کې رسي. الله پاک د هغې نفي وکړه چې ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا او مروه غونډي دا د علامتونو د دین د الله جل جلاله نه دي. فمن حج البیت او اعتمر، هغه څوک چې د بیت الله حج کوي یا عمره کوي، فلا جناح علیه، نشته ګناه په دغه کس باندې، ان یطوف بهما، چې هغه طواف کوي په د دواړو باندې، په دې کې چکر لګوي، دوی دپاره هېڅ قسم ته څه حرج او ګناه پکې نشته ده. یعنې د دغې ایت نه دا نه معلومیږي چې دا خو دغه سعی بین الصفا والمروه که دا ته کوې ګناه پکې نشته ده، نو لحاظه که پرېږده هم ګناه پکې نشته، یعنې سنت شوه یا مستحب شوه. سعی د عمرې کښې او حج کې دواړو کې واجبه ده، خو لیکن هغې وهم الله پاک ازاله کوي چې نه دا خبره نشته پکې چې زمانه جاهلیت کې دغه شای دیس کې پکې شو، نو اوس چې ته په هغه نیت خو نه کوې او نه پکې هغه شیونه اشته ده، لہذا هېڅ قسم ته ګناه دا په چا باندې نشته چې دې کې سعی کوي، بلکې سعی دا ورباندې واجبه ده. نو الله فرمایي ان الصفا والمروه من شعائر الله، بشک سره الصفا صفا غونډی والمروه او مروه غونډی من شعائر الله د باز قائم شده د علامتونو د دین د الله جل جلاله نه دي. فمن حج البیت او اعتمر، هغه څوک حج البیت چې حج د بیت الله کوي او اعتمر یا عمره کوي. حج په خپله معنا باندې قصد کولو ته، اراده کولو ته، او عمره زیارت ته خانه کعبې ته د بیت الله شریف ته. هغه څوک حج البیت چې حج د بیت الله کوي او اعتمر یا عمره کوي، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، نو نشته د ګناه په د باندې ان یطوف، طواف تطوف لفظ په معنا د بار بار چکر لګولو سره، او دا لفظ تقریبا 40 مرتبه قرآن کې ارغله ده. یو زوی باندې بار بار په هغې ځای کې تلل، په هغې ځای ورتویدل، صرف ګول چکر ته نه یې طواف، بار بار یو ځای کې تګ کول، مزل کول، دغې ته طواف یې. فمن ان یطوف بهما، چې طواف کوي بار بار چکر ولګوي، بهما په د دواړو باندې. ومن تطوع خیرا، هغه څوک تطوع خیرا
تطوع چې په خوشحالۍ سره وکړي خیرا نیکي د بلایي چار فإن الله شاکر علیم بشک سره الله جل جلاله شاکر قبلون کا ذات تعلیم د علم ولا ذات تا حج دا په خپل عمر کې یوري دا فرض ده او په هغه سړي باندې چې د هغه سره د خانه کعبې ته د تللو خرچه موجودی او درنګې دای چې هغې زوی ته څومره وخت رهي د ده د واپس کېدلو پورې کور کې د خپل اهل و عیال د پوره هم خرچه موجودی او قرضه ورباندې نه نو په دغه سړي باندې حج دا فرض ده او څوک هم چې حج ورباندې فرض وي وی نه کی نو علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا چې مړ شي نو یا یهودي مړ شه او یا نصراني مړ شه مسایل یې ورستې چونکې اردرومي د حج څومره طریقه کار ده هغه ټول تفصیلا سره اردرومي او هر چې عمره دو نو د چا سره چې الله واس او توفیق ویر کی نو عمره د هغه د پوره سنت تو او د عمرې هم لوی ثوابونه دي څوک هم چې لور شي بیا روشي نو داسې روشي لکه یوم ولدته امه چې په کوم مریض د خپل مور نه د ګناهونو نه صفا پیدا ده د هغې حرمین شریفین زیارتونه وکړي طوافونه وکړي بدعتونه پکې وکړي داسې د ګناهونو نه وینځله دلته کې روشي بیا او خصوصا بیا په رضا کې رمضان شریف کې د عمرې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د حج امر ثواب الله په دغه عمره ورکوي او یو روایت کې دام اردرومي چې د هغې حج امر ثواب الله ورکوي کان معي نبی اسلام فرمایي چې د ایمو سره کوم حج چې چا کړی د هغې حج امر ثواب الله جل جلاله په عمره په رمضان شریف کې ورکوي ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بشک سراغ خلق یکتمون دا الله جل جلاله زجر سنو کوي او تخفیف ور کوي هغه خلقو ته لکه یهود او نصارا دي یا نور عام خلق دي چې د الله پاک دی دین مسائل پټوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات په پټول د الله دین د خلقو نه پټوي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کای مو سره د دغه آیت کریمه خوف نه و نو مو بچاته یو حدیث هم سناو کړه نه و ځکه چې پیغمبر علیه السلام حدیث هم چاته روایت کول دا څه معمولی خبره خو نه ده علیه السلام فرمایي چې من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار چې چا په مو باندې درویغ ار وتړلو حدیث نه دی چې دا د پیغمبر حدیث ته او خلق په دغه باندې دی په دباو کې ورولي نو دا د خپل ټکانه ځون ته په جهنم کې جوړه کی انسان د احتیاط کوي نو ابو هريره فرمایي چې کدی شي مثلا په دې ګماني چې مونږ حدیث روایت کې خطا وشي نو کدا خوف ار سره نه واخ چون کې اوسې کنه بیانو احادیث متعید دي الله د هغه علم ورکړی پیغمبر علی السلام سره مې وخت تیر کړی دا نو چې نه بیانو داسې چې په کتمانه علم کې روشه د علم په پټولو کې روشه لہذا دغه خوف ته وجه نه به بیانو نو یهود چون کې د نبی علی السلام صفات په پټول حق خبره به پټولې نو هغه ته الله دغه وعدونه سنو کوي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى بشغا خلق یکتمون چې دوی پټوي الناس د خلقنا پټوي ما هغه شای انزلنا چې موږ نازلو من البينات د احکامنا والهدى د هدایتنا من بعد ما بیناه بعد اغنا بیناه چې دا موږ بیان کړی دي للناس د خلقو د پروفیل کتابه په کتاب کې تورات کې ذکر مثلا انجیل کې ذکر اولئک یلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون دا خلق په دوی باندې لعنت استید الله جل جلاله ويلعنهم او دوی باندې لعنت استید اللاعن لعنت استون کی چې ملائک دي او درنګ مؤمنین دي او درنګ حیوانات دي نو کوم کسان چې دغه رنګ اعمال کوي ناکاره اعمال کوي پاغه ملائک هم لعنت استی لعنت البعد عن رحمت الله د الله د رحمتنا لریولی توی شي او دا دومره انتهایی مضمومه بد دعا ده چې قران کې الله پاک د کاذبینو د پر لعنت الله علی الکاذبین دروغجن کې باندې د الله پاک لعنت وی او درنګ په ظالمینو باندې الله پاک دغه استول یدو چې مخکې مو هم ویلو چې مسلمان باندې خلانت څه کوي
چې په معین کافر باندې هم لعنت نشي استوای، ځکه چې حدیث شریف کې درومي چې څوک په چا باندې لعنت اوستی نو دا بددعا ده، دا اسمون ته چګه شي، د دې نه د اسمون دروازې بند شي، بیا هغې نه پس ته مځکې ته کوزه شي، مځکې کې هم د دې نه دروازې بند شي، نو بیا دا ګرځي چې په چا باندې لعنت استوله شوه ده، اوس که هغه د دې حق دوره وي خو په هغه باندې ولګېږي، او که هغه د دې حق دوره نه ده نو دا چا چې لعنت استوله په هغې باندې خپله در واپس شي، په هغې د الله لعنت شروع شي. نو دې وجې نه حتی تر اوسه سړی ځون د بددعا نه بیا د داسې قسم ته بددعا نه ځون بچ کوي. ځکه نبي علیه السلام ښځیناو ته تو صدقې ډېرې ورکوئ، ویې ویلې موږ او چې اکثر یې ښځینه مو په جهنم کې ولیدلې، ویې ویلې ویې ځکه چې تاسې لعن تان ډېر کوئ او دارنګې د خاوند نه فرمانی کوئ. ویلعنهم اللاعنون، او د ځناور ویلې حیوانات ویلې په داسې کسانو لعنت استی، ځکه چې د دوی بدو اعمالو د وجې نه الله پاک برومونه بان کی، رحمتونه بان کی، نو قحط شروع شي او تند شروع شي، اوبه نه وي، نو هغه حیوانات هم چې موږ رزق ته تو د سپیره د وجې نه بند شو، په دغه مخلوق هم لعنت استی چې خدای دې په تو باندې اوس لعنت وکړي. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، مگر هغه خلق په دغه الله پاک به لعنت نه استی که داسې اعمال مثلا کړي وي، حق یې پټ کړي، د پیغمبر احادیث یې پټ کړی، علم یې پټ کړی، تابو چې دوی توبه وباسي یعنې رجوع د دغې عمل نه وکړي، واصلحوا او دوی درست کي عملهم خپل عمل، وبینوا او دوی بیان کی ما کتموه چې کوم شی دوی پټ کړه او بیا خلکو ته بیان کی، فاولئک اتوب علیهم، نو دغه خلک چې دي اتوب، الله فرمایي اتوب علیهم چې زه رجوع کوم په دوی باندې، یعنې مفي ورته کوم، الله داسې غفور رحیم ذات ته. وانا التواب الرحیم، او زه مف کوونکی ذات یم، توبې قبلوونکی ذات یم، الرحیم مهربانه ذات یم. ان الذین کفروا وماتوا هم کفار، بېشکه خلک چې دوی کفر کړه ده وماتو او دوی مړه شوي دي، وهم کفار، نو حال دا چې دوی کافرونو کفر حالت کې مړه شوي دي، نو اولئک علیهم لعنت الله، دا خلک په دوی باندې لعنت دی الله جل جلاله ده، والملائکه دی الله د ملائکو ده، والناس اجمعین دی ټولو خلکو ورباندې ده، خالدین فیها، دوی به همیشه په دغه لعنت کې وي، لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، نه بشي کمولی دوی نه العذاب، عذاب سره نه کموی نشي، مسلسل به داسې عذاب ته شروع وي، ولا هم ینظرون، او نه به دوی ته مهلت ورکوی شي. والهکم اله واحد، دې وجې نه الله فرمایي چې اصل شي ته الله پاک دعوت ورکوي چې الله پاک یک یو ومنوي، د شرک نه منې شوی. والهکم اله واحد، او معبود دی تو سے الہ واحد، معبود دا یک کیو، اس سره بل څوک شریک نشته په الوهیت کې، لا الہ الا هو، نشته د معبود غیر دی الله جل جلاله نه، الرحمن بے حد مهربان دا، الرحیم انتہایت رحم کوونکی دا. اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې مود رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدل چې دغه آیت کریمه و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، او یو بل آیت کریمه الله لا الہ الا هو الحی القیوم، په دغه دوی آیتونو کې اسم اعظم موجود ده. نو سړی چې کله دعاګانې غوړي بیا دا داسې تلاوت کی و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الله لا الہ الا هو الحی القیوم، به کوم دعا چې سړی غوړي الله پاک نه هغه وغوړي نو الله به یې د دغه په برکت سره قبلوي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.